د وروستیو امنیتي تدابیرو سره هم د کابل اوسیدونکي وایي چې لا هم په دې ښار کې هغه ډول چې په کار د امنیتي وضعیت نه دی ښه شوی او په خبره چې په ښکاره ډول غلاوې کیږي خو څوک یې مخه نشي نیولی. په همدې مهال ځینې هغه کسان چې له وسلوالو غلو سره د مخامخ کیدو تجربه لري او د دوی مالونه یې لوټلي وایي چې د هوا له تیاره کیدو سره جرأت نه کوي چې له کوره بهر په کوم کار پسې ووځي. وضعیت امنیتی در اواخر در کابل نگران کننده است. شخصا خودم یکی از جمله قربانی هستم که با این مشکل مواجه شدیم زمانی که ما از طرف خانه و طرف کارم میرفتم با کمین اینا مواجه شدم که بالاخره چیزی که در پیشم بود اونا را ازم گرفتن و حتی حالا ما حتی از خودم هم میترسم. یعنی کابل شهر وحشت شده، هیچ کس در هیچ جای امن نیست. په کابل کې زه په د نږدې یوه میاشت کې زه 3 ځله لیږلو سره مخ شوی یم چې یو ځل مې خپل موبایل هم له لاسه ورکړ خو ځان مې خلاص کړ. د کابل اوسیدونکو وروستیو جنایي او امنیتي پیښو ته په اشارې پولیس په ناکامۍ تورانوي او وایي که چیرې وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي خلک به پر پولیسو او امنیتي ځواکونو خپل باور له لاسه ورکړي. اخوا د کابل اوسیدونکو وروستیو اندېښنو ته په ځواب کې د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې دوی په دې وروستیو کې د دې ښار د امنیت په اړه جدي ګامونه پورته کړي او د پیښو په ګراب کې د پام وړ کموالی راوستی. د په خبره چې د کابل پولیس لا هم په هڅه کې دي ترڅو لا ډیر د دې ولایت امنیت د ډاډ وړ کړي. نصب عکس‌های افراد که تحت پیگرد پلیس هستند و نتایج بسیار خوب داشته این کار و جدا از او روی نظم شهر کار میشه عملا پلیس با شهرداری و بخش‌های دیگه که ایجاد شده. ما باور ما است که با این راهکارهای جدید و تلاش‌های تیم امنیتی کابل به یک نتیجه بهتر از امروز هم دست پیدا خواهد کردیم. د کابل د امنیت د ټینګښت په تړاو سره لدی چې کورنۍ چارو وزارت د څو امنیتي طرحو د عملي کېدو خبره کړې او ولسمشر غني د څو اونیو لپاره خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمېنې د امنیت د ټینګښت واک ورکړی خو لا هم د دې ښار اوسیدونکي دا طرحې ناکامه بولي.